ملما چې څنګه وا چې ډیره بهترین وا خو زه به را پیسې ورکړم مړ ته کلار کې نه ته خو هغه بغته به کاږي اور مخې شه ته مړ ملما یې 1200 روپے شوي کاکې 200 روپۍ شوي یاره ملما د دې چې پس د امرود خو خپل نری نری باران وریږي خیال لري ازما به راشي راواله کنه باچا کاږي اوږي ته 2 کیلو راواله شه صحیح ده هلکه 2 کیلو ته وتړه ملما جان زه هم باران دی یخنی ده سوپ ته غرو څنګه ده خوخه سوپ په وګورو ورا پیسې به زه ورکړم مړ کلار کې نه کاږي راواله 3 پارسل راواله روپیا ورکا صحیح ده صحیح ده تمہارا ملما سړی ته څنګه روپیا ورکا مې سره راشي باندې خبره راځه راځه ماشاءالله ماشاءالله استاد جی پسته کیلو بسو 4000 باندې 4000 دغه اے ملما زه خو یې خشبره پوښیدا به یو کیلو راول شنه چې سر بسکو صحیح ده خو پیسې به زه ورکوم مال ستاسو دماغ ګډه شوی دی ته څنګه پیسې ورکې ته ملما سړی دا مانی سړی کاکه روپیا ورکا شپه ته په خپل ولې نه ورکې نو ما ملما نه سړی کنه ملګری دا ونیسم دا مېلمه به ته ونیسم یا دا چل کوو نه دا چیزونه به روان سیوا چې خېټه به خرابې کړو زم د دینه به ووړو बाय बाय टाटा गुड बाय गया انګريزا چګه څه خوشای دی زون نکړای خوري نه دی خوري چګه به ته دا پتا نشتا دا سره خدسترګ نظیر ته زیږي اچھا دا میش غوزکای نه کنه پستر کې کاوی السلام علیکم شګه سلزله وعلیکم السلام ماړه فیسبوک نه به ورکه په سکرین نرسه ماړه باس خو سل چارې دي پرین د میسج کړای و چې در درې مخ بیا په ورک شوې یار باس خو سلزله او خمدون تلړل ماړه ورک تشه ورته 80 روپے کړدا چې مو ته نو خواستا ها چګه بچای غیر میکړه بیا ته شای شوی چې غیر دکړه ته مو تا ویلی چې ملګری مې نشتا خو نشته انګريزا نشتا بیا دا میسج چا درته کړای چې بیوټیفول اله کاته الا د غارک نه کدا بیوټیفول نه دی دا بیټری فول دی حکیم صاحب چګه خدای دا خیر کو نن خو ډېر غوسالی ده شه اچم جیدا ویشتا ده سره اے شاه زبردستا کوچه شاه زبردست خو زیدا د بیر کبا کنه او تشتا مشکره کونی رولی فو بربود یو چاولا چګه صدر وشول موڑا پښې می میږي شوې भाई साहब क्या हुआ ته پنځو پای نه دا پنځو پای دی بتا په پښتو پیږي نه به وردوک شه سرانګه وتا بیا یو سو مړه دم رسوي روي اوس متهنر سي क्या हुआ भाई साहब मेरे पाव 2020 हो गए السلام علیکم وعلیکم السلام نه انګريز ازو خو خبر شوی چې میرجا بلوټ شه زمړه دو اے کنه چګه بس خو الله پاک ته وبخشي نه خو چې پڅ شي مړه دو ډیلیوری دی واجنه اوهو دا خو ډېر اکسو بیموري دو بل هرز د ګلبادین د نکاح خده دغه نه مړو السلام علیکم مرګرو ته چل دی امید ده ان شاء الله غونډه خیر خیریت سره یو او تاسو نه ماغه یو گزارش ته یار ویډیو لشکي شیر کوو تو کا ویډیو مو خوښ شوی کمنټ هم کوو مونږ ته خپل رائے پیش کوو مونږ وای ان شاء الله یې رائے مطابق تاسو ته ډرامې جوړو فانی ویډیوګانې و جوړو او تاسو هم مونږ سره لښتون کوو